بلا علامه د قیامت د علامونه هغه دار چې دریای فرات دا وچیږي دې کې به اوبه کمیږي او په دې کې به سرو زرو یو غر راښکاره کیږي او پای باندې به خلک جګړې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. قیامت په نه قایمیږي سو پورې چې دریای فرات دا وچ شوی نه او دی کشف نہیں کرے اخکار والی نہیں کرے دی یو غر چې هغه د سرو زرو وي یقتتل الناس علی پای باندې به خلک جګړې کوي مال خو خوږ شی هر سړی په جګړه کوي راځي خلک به جګړې کوي پاغي باندې فیقتل من کل 199 ہر سلو کسان کی بہ 99 کسان پائی کی مری کم چالتا موجودی 99 کسان پائی کی مری ویقول کل رجل منهم ہر سڑے وہی لعلی اکون علی الذی انجو شاید چې زه به هغه قسم چې به خلاص شم. هر یو سړی به دا امید کی چې کېدای شي اخرنی کس زه یم او دا دریای فرات چې کوم دا غر دی د سرو زرو دا ماته پاتې شي 99 کسان په سلو کې دا پایې کې مري. او بیا تاسو ګورئ د هغې اندازې مطابق چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او بل روایت کې صدام راغلی دي یوشک الفرات ان تحصر عن جبل من ذهب. نبی دام فرمایلی ګوره قریب دا چې دریای فرات دې کې یو غر راښکاره شي د سرو زرو خو ګوره که څوک ورته حاضر شو فمن حضره فلا یاخذ منه شیئا. ګوره یاد لرئ چې ګوره که څوک دغه ځای ته حاضر شو څه شی ترې وانه لئ. ګورئ کم خلک چې هلته ریاوي پې جګړه کوي دریای فرات کم یو دی دا د ارمینیا نه راغلی دی د روم په علاقه باندې بیا عراق ته داخل شوی دی. او اوس تاسو وګورئ باقی کتاب لیکلی شوی نهایت العالم په نوم باندې پای کې تصویران راغستی دي او ویلي چې ځای په ځای باندې په مصر کې دارنګې په اردن په نور علاقو کې پای باندې ځای په ځای ډیمونه جوړ شول دریای فرات باندې. نو اوس دې وخت کې تقریبا د اندازې مطابق نیم دریای فرات هغه کم شوی د هغې اوبه کمې شوي نیم دریای فرات. دا دکتور محمد العریفی سعودی عربی یو تکړه عالم د کتاب لیکلی نهایت العالم په نامه تصویران پکې باقاعده راوستلي دي او ویلي چې اوس وخت کې حالانکه دا کتاب هغه ډېر څو کلونه مخکې لیکلی دی چې اوس د اندازې مطابق دریای فرات نیم په نیمه باندې ختم شوی دی نیم په نیمه باندې وشوی ځای په ځای باندې ډیمونه جوړ شو. دا بالکل قریب اندازه داسې معلومیږي چې ان قریب داسې حالات را روان